د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن جمعې مبارک لاندو مهمو ورستیو خبرونو ته د دوبۍ نندرتون کې افغاني کرنیز محصولات نندرې ته وړاندې کیږي په پام کې ده چې د افغانستان یو شمېر کرنیز محصولات راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګولف پورټ په نوم یو نندرتون کې نندرې ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 29 تنه متشابسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، ګوبین او جوس په دې نندرتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د USAID مشر تینا جونز وايي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي. د دې هیواد ښځو او نارینه‌و ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان له تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلی دی چې افغان کروندګر به په پروسیګ نندرتون کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. بلخوا ملي امنیت وایي افغانستان کې زرګونه بهرني اورپکي او د القاعده سلګونه غړي فعال دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز کنفرانس کوربه وه. د اتو هیوادونو په ځانګړې توګه د مرکزي اسیا هیوادونو وزیرانو د ملي امنیت او استخباراتي څانګو مشرانو په دې کنفرانس کې ګډون درلود. د دغو هیوادونو د استخباراتي چارواکو د ناستې کوربهتوب او په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو ډلو د فعالیت ارزول د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته ځان وخت دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا کوي چې په مختلفو ډلو پورې تړلي شاوخوا 10,000 بهرني اورپکي او د طالبانو له ملاتړه برخمن 300 د القاعده ډلې غړي په افغانستان کې فعال دي، خو طالبان دا خبر ردوي او وایي له القاعده سره اړیکې نه لري. کابل کې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان، امریکا، آذربایجان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو وزیرانو د استخباراتي څانګو مشرانو ګډون درلود، خو ایران او چین پکې برخه نه واخیستې. ملي امنیت وایي ګډون کوونکو هیوادونو په دې غونډه کې د ګډو ترهګریزو ګواښونو د لرې کولو لپاره یوه ګډه لاره نقشه جوړه کړې ده. د ملي امنیت ریاست یو چارواکی وایي که د سیمې او په ځانګړې توګه د مرکزي اسیا هیوادونه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره همکاري ونه کړي نو د دغه هیوادونو اورپکي به چې د افغانستان په ځینو سیمو کې فعال دي د دوی خپلو هیوادونو ته لوی سرخوږی جوړ کړي. ولسمشر غني له سټولټنبرګ سره پر سولې خبرې کړې دي. ولسمشر غني د ناټو له سرمنشي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې، د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کنفرانس او له افغان ځواکونو د ناټو دوامداره ملاتړ په اړه بحث او خبرې کړې دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د افغان سولې پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ استفاده کوي ترڅو دغه پروسه بریالۍ شي. هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي دي د سازمان د ټولو غړو هیوادونو پریکړې به مشروطې وي او په هغه کې به له امریکا سره له نږدې همغږي وکړي. سټولټنبرګ له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په اړه وویل مشورې دوام لري او تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی او همدارس د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک بیا کتنه د امریکا له لوري جریان لري. ارګوای په بیړه د سرتیرو نه ایستلو په اړه د ناټو د پریکړې هرکلی کوي. افغان حکومت د ناټو دغه پریکړې هرکلی کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، تجهیز او سلا مشورو ته به دوام ورکوي او د ځواکونو په وتلو کې به بیړه نه کوي. دغه څرګندونې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال په خپله ټویټر پاڼه کې کړې دي. نوموړی وایي چې حکومت د ناټو د پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، تجهیز او سلا مشورو به دوام ورکوي او د ځواکونو په وتلو کې به بیړه نه کوي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو 2 ورځنۍ انلاین غونډه 13 ورځ ناوخته له کومې څرګندې پریکړې پرته پای ته ورسېده. بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه د طالبان له افغان حکومت سره نه پرتله کوي. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې په کلکه غندلې دي چې د طالبانو او د افغانستان سولو بهیر په اړه کړې وې. افغان حکومت ویل افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په اړه څرګندونې د افغانستان او روسیې د ګډو اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کفلوف 2 ورځې وړاندې د روسیې سپوټینګ خبري اژانس ته ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې شوي دي او باید د امریکا له دې تړون په شان شي. نوموړي همداراز طالبان افغانستان کې یوه ملي ډله بللې او ادعا یې کړې چې د افغانستان تر نیمې زیاته خاوره یې په کنټرول کې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ضمیر کافلوف د دې خبرې په ځواب کې چې ګواکې طالبان د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي ویلي طالبانو خپلو څلورو مهمو ژمنو یعنې د تاوتریخوالي کمول، د سولې خبرو ته حاضرېدل، ترهګرو ډلو سره اړیکې ختمول او د جګړې ډګر ته د خپلو خوشي شویو جنګیالیو نه لیږل نه دي پوره کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستان په بیړه او نامنظمه توګه نه وځو. د امریکا دفاع وزیر لوید جیمز ایسټن د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي او د امریکایي ځواکونو وتل به په منظم شکل وي. څېړونکی پلاوی وایي هرات ګمرک کې له 2000 ډېر وارداتي موټر سوځېدلي دي. د سوداګرۍ خونې او د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان چې له 2 ورځو راهیسې په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګېدو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه د څېړنې لپاره هرات کې دي په یوه خبري ناسته کې خپل موندنې رسنیو ته په ډاګه کړې. د سوداګرۍ اوسنۍ خونې عامل رئیس سید زمان هاشمي ویل د دوی څېړنې ښیي چې اسلام کلا ګمرک کې د اورلګېدنې له کبله د 370 د تیلو ټانکرونو په ګډون له 2000 ډېر د وارداتي توکو موټر په بشپړه توګه سوځول شوي او له 80 ډېر د توکو موټر او کنټینرونه ورک دي. مسعود اندرابي وایي د لویو لارو د ستونزو هواری موکري لومړیتوب دی. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي وایي د لویو لارو د ستونزو هوارولو ته پر وخت رسیدګي کیږي. نوموړي د ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو سره لیدنه کې هغوی ته پر لویو لارو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. اندرابي ویلي چې د ولایتونو امنیه قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د لویو لارو د ستونزو هواري په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي او هره ورځ د خپل کار نتیجه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. نوموړی داسې مهال د څرګندونې کوي چې له شاوخوا 3 اونیو راپدې خوا د بهرونکو موټرو چلوونکو کاري اتساع پیل کړی و. یاد موټر چلوونکي وایي چې پر لویو لارو له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او په وینا یې وهل ټکول کیږي. درنو لیدونکو دا نو اسپریس چینل دی او تاسو لنډو خبرونو ته غوږ یاست او وروستی لنډ خبر دا چې جیلاني وایي راتلونکی کال هیواد کې د وچکالۍ اټکل شوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي له وچکالۍ سره مبارزې ته چمتو دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني ویل راتلونکی کال وچکالۍ د یو لوی ګواښ په توګه پیژندل شوی خو یاد وزارت اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ وچکالۍ سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړی دی. په دې کمیسیون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام سره په ګډه د پایلې ته رسیدلي چې د وچکالۍ له کبله زیان لیدونکو سیمې وپېژني او یادو سیمو ته د وچکالۍ رسیدو پر مهال مرستې ورسیږي. لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو واوریدل. تر بیا ښې چارې علامه مل.